مونږ به میلونه نه چلو، دوی به دوکانونه بند ساتي. تا به د هغې وخته پورې چې تر څو پورې پنجاب د اوړو او د غنمو نه پابندي نه وي اوچته کړې. پښتونخوا هم د پاکستان برخه ده. د وړو سوداګرو ټولنه وایي له میاشتو را په دې خوا د پنجاب لخوا په وړو بندیز لګېدلی دی. دوی به د پیر او منګل په ورځ د دې بندیز په وړاندې احتجاجاً خپل کاروبار بندوي. زمونږ د پیر او د منګل په ورځ به مکمل هړتال وي. مونږ به میلونه نه چلو، دوی به دوکانونه بند ساتي. تا به د هغې وخته پورې چې تر څو پورې پنجاب د اوړو او د غنمو نه پابندي نه وي اوچته کړې. د دوی په وینا که د ګیس او برېښنا واک د مرکزي حکومت په لاس دی، نو په کار ده چې وړه هم د پنجاب له انحصار څخه راووځي. دوی وایي که مرکزي حکومت یې غږ وانوري نو خپل اعتصاب ته به دوام ورکوي. 2 ورځو کې مسله زموږ حل شوه، خو موږ به هړتال ختم کړو. که مسله حل نه شوه نو موږ به مخکې به خپل قدم اخلو. کېدای شي موږ تر ډېره وخت تر هغه هړتال وکړو چې تر څو پورې زموږ مسله حل نه. په داسې حال کې چې د وړو د بندیز له امله په خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د وړو قیمت کې زیاتوالی راځي او خلک دا توان نه لري چې خپل د ضرورت وړ وړه په مناسب قیمت برابر کړي. د وړو سوداګرو په ټینګار سره د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. له کامرمن محمد خالد سره نجیبه صابون، وحدت نیوز، پېښور.